درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده هایدرو کاربونونه چې د 12مې صفحې څخه پیل په 22مې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي. لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو ځنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدروکاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږ مرکباتو په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدروکاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فورمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فورمول دی چې په دې فورمول کې موږ او تاسو n توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د n ته شماره ورکوو یا هم n ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فورمول کې کولی شو چې د n پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو که چیرې n ته قیمت ورکړو، که چیرې یو وي، د مربوطه الکان فورمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې n مساوي ده په یو سره. په همدې فورمول کښې هر ځای چې n وجود ولري په همهغه ځای باندې د n قیمت یعنې یو وضع کوو. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ C1 بیا هایدروجن 2 د n پر ځای باندې مو یو وضع کړ جمع 2 خپله به فورمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته. 2 ضرب یو مساوي په 2 سره کېږي، بیرته چې د 2 سره جمع کو مساوي کېږي په 4 سره. CH4 موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فورمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدروکاربون فورمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ.
خو ځینې وختونه 4 لومړني مشبوع هایدروکاربنونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر 3 او هایدروجنونه 8 اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان. دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نومېښودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونومو. او د نورو الکانونو نومېښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ANE ورستاري پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربن وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ANE پر ستاري ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دې په نومېښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د هومولوګ سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوګ سلسله ده یا هم د هومولوګ د سلسلې په نوم سره یادیږي. یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوګ دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوګ د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نومېږي. کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوګ فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2 N جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې N ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو. او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ANE ورستاري پر ځای باندې د YL ورستاري تعویض کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب. د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نومېښودنه کښې موږ په وروستی یا هم مثال په نوم کښې وروستی ورستاري چې دی هغه ANE کلمه ده. د ANE پر ځای باندې موږ او تاسو YL اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ په لاس راکوي. که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ANE پر ځای YL اضافه کوو. وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه شوی ده او بالاخره موږ او تاسو د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي. یا هم مثال میتایل، مخکې میتان و وروسته د YL کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس راغلی. د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله 4 لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی 4 سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوګ د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو.
یا هم ترتیب کوو. او په همدې ترتیب د کاربن له 4 اتمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربن د اتمونو شمېر د لاندنۍ اصطلاح سره یعنی ANE کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لاندنۍ ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ANE کلمه ورباندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپاک په طریقه د الکانونو نومي ښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نومي ښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې د N توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ 4 کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر 4 دي او په همدې ترتیب 10 هایدروجنونه دي. نو یوازې لومړی د دې ټوله مرکب نوم اخیستل کېږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو N اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نومي ښودنه د ایوپاک په طریقې سره وښیو. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربن د اتمونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې C6 هایدروجن 12 یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله 15 اتمه کاربن لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیبوو. ګورو کله چې شاخ لرونکی اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی په اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو 1 کاربن 2 3 4 5 خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربن څخه پیلوو کوم چې هغه ته یو معاوضه یا شاخ لرونکی چې شوي معاوضه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی پر دوهم کاربن باندې معاوضه وجود لري وایي چې په دوهم کاربن باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربنونه په څو ګروپونو ویشل سوي دي. دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربنونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي. دریم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.